د ولسمشر نږدې ملاتړی او د عبدالله سرسختی مخالف عطامحمد نور ډاکټر عبدالله ته پیغور ورکړی. دا چې ولې او د څه لپاره په دغه ویډیو کې وګورئ. یو مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د واک پر سر د ارګ او سپیدار ماڼیو ترمنځ د رقابتونو، ناندریو او سیاسي اختلافاتو لړۍ ورځ په ورځ پسې پراخیږي او یو بل ته په پیغورونو تمامیږي. په دې لړ کې تازه ډاکټر عبدالله ته د هغه پخواني دوست او اوسني حریف عطامحمد نور پیغور ورکړی دی. په دې لړ کې د دواړو لورو د پلویانو ترمنځ په ټولنیزو شبکو کې د پیغورونو، توهین، ګزارونو او ګوتڅنډنو لړۍ لا پسې تودېږي خو سړېږي نه. تازه د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس او د بلخ پخواني والي عطامحمد نور په یو وار بیا پر خپل پخواني ملګري او اوسني سیاسي حریف عبدالله باندې لفظي ګزارونه کړي دي. نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه د عبدالله د لوړې د مراسمو یو انځور خپور کړی چې نوموړی پکې له قسم وروسته قرآن کریم ښکلوي. خو عطامحمد نور د یو آیات شریف له ژباړې سره نوموړي ته اشاره کړې چې ګواکې پر قرآن کریم یې ریشخند وهلی دی. عطامحمد نور په لنډ پیغام کې ویلي نادرشاه په قرآن کریم لاسلیک او قسم یې وکړ او حبیب الله کلکانه یې وواژه چې د ده په وینا نن هم په نادر غدار یادیږي. عطامحمد نور پوښتنه کړې ده چې اوس چې عبدالله د زرګونه خلکو او نخبګانو مخې ته په قرآن د تحلیف مراسم وکړل، قسم یې وکړ، قرآن کریم یې ښکل کړ او میلیونونه انسانان یې ځان ته مخاطب کړل او اوس پر خپل قسم اوړي نو ده ته باید څه نوم واخیستل شي. عطامحمد نور په دې هکله قضاوت خلکو ته سپارلی خو ویلي دي چې د ده څرګندونې به دوام وکړي. تر دې وړاندې هم عطامحمد نور په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې د عبدالله د لومړي صدارت غوښتنه د سولې په چوکۍ بدله شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې عطا نور او صالح ته نږدې کسان وایي دوی دواړه دا پلان درلود چې عبدالله نور د حکومت نه څنډې ته کړي او د دې ځای ناستی شي. خو د ولسمشر لخوا عبدالله سره معاملې وروسته شاید امرالله صالح او عطا نور ته ژمنه کړل شوې چوکۍ هم ونه رسیږي. ګرانو لیدونکو، تاسو عبدالله ته د عطامحمد نور د پیغور په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.